الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن رجل ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزت مند محترمو، ستاسو مخیطه د قرآن کریم د سوره بنی اسرائیل دو آیاتون مبارک تلاوت شو او د نبی علیہ السلام جو ارشاد مبارک هم ولستی شو. پدی آیاتونو کی او پدی حدیث کی اللہ داغه حبیب مونږ ته د مور او پلار د احسان او د ښېګړې حکم راکړي. تیرې جمعې نه مونږه دا موضوع شروع کړې وه، څه حقونه هغه تیره جمعه مونږ ویلي وو، مزید به انشاءالله په دې مختصر وخت کې نور هم بیانېږي. کما یاد چې مولوستو نو په دې کې الله رب العزت د والدینو سره د احسان باره کې حکم مؤمنانو ته کوي، مسلمانانو ته. اول خپل حق بیانوي او خپل حق پسې متصل د مور او پلار حق بیانوي، یعنی په حقوق العبادو کې د بندګانو په حقونو کې اولین حق دا د مور او پلار دی. نو الله وی چې حکم کړی دی ستا رب چې تاسو به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر صرف د یو الله به کوئ. اول حکم خدا دی چې عبادت او بندگی به خالص د الله کې عقیده توحید به ساتي. نو ورپسې وی وبالوالدین احسانا، خپل مور او پلار سره ښېګړه وکړئ، خپل حق سره وګوره، متصل د والدینو حق یې وروړو. او بیا وضاحت هم کوي، الله فرمای اما یبلغن عندک الکبر، که چرته ورسیږي ستا موجودتیا کې بوډاوالی ته احدهما یو په دې مور او پلار کې او کلاهما یا دا دواړه ضعیف عمر ته ورسېدل، نو دغه ټیم خو بیا ډېر احتیاط کې سوی فلا تقل لهما اف، دی مور او پلار تبا اف قدریم نکې، ولا تنهرهما او نه به دوی رټې، وقل لهما قولا کریما او دوی ته ډېر ادبناک وینا کوه. خبرې چې کې نو ډېر په ادب او په شایسته انداز کې او نرم لهجې سره به خبرې دوی سره کې. او واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، راټیټ که دوی ته هغه د عاجزۍ اوږې د رحمت وزر، یعنې اوږې دوی ته راټیټې که د مهربانۍ د وجې نه. او وقل وای رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، اے زما ربه په دې مور او پلار مې ډېر رحم وکړي، څنګه چې دوی زه په ماشوموالي کې رالوی کړی ما سره ډېرې سختې برداشت کړي دي،
ډېر تکالیف یې زما دپاره برداشت کړي دي، نو الله په دې باندې رحم وکړي. وګوره نبی علیہ السلام څومره الله رب العزت په دې آیات کې د مور او پلار څومره حق بیان کړی دی، او بیا نبی علیہ السلام د دې آیاتونو تشریح کړی ده. سړی راغی تپوس کوي د نبی علیہ السلام نه چې رجی د والدینو څه حق دی په اولاد باندې، یعنی والدینو له موږ څه داسې وکړو چې د هغې حق ادا شي. نو نبی علیہ السلام ورته مختصر الفاظ کې یو ډېره جامع خبره کړې وه. ورته وفرمایل هما جنتک و نارک، دا دواړه مور او پلار ته وایي چې څه حق دی د دې را باندې، نو دا دواړه ستا دپاره جنت هم دي او ستا دپاره جهنم هم دي. که تا د دې فرمانبرداري وکړه، خدمت دې وکړو او دوی دنه خوشحاله وو، نو دا تا جنت وګټلو په دنیا کې. خو که چرې د دې نافرماني دې وکړه، بېادبي دې وکړه، د مور او پلار حق دې ادا نه کړ، هغې سره په صحیح انداز سره پیش نه راتلې، اخلاقي طور باندې غصې کې، رټنې کې، حق یې نه پوره کې، د مال ضرورت یې اوله نه پوره کې، خدمت ولا نه کې، نو دا ګورې ستا دپاره جهنم دی. ته به د دې د نافرمانۍ په وجه باندې جهنم ته ځې. نبی علیہ السلام دومره حق بیان کړی دی. بهرحال نبی علیہ السلام په نورو احادیثو کې هم د مور او پلار مختلف حقونه خولی دي، لکه امام ترمذی د عمرو ابن عاص رضی الله عنهما نه نقل کوي، نبی علیہ السلام د ارشاد مبارک فرمایلی دی چې د رب رضا د پلار په رضا کې ده، او د رب ناراضګي د پلار په ناراضګۍ کې ده. یعنی دې کې د پلار حق ښودلی دی چې تا نه پلار خوشحاله و، مطلب رب هم دنه خوشحالی. خو که ستا نه پلار خفه و، نو ستا نه ګورې رب هم ناراضه دی. او بیا فرمایي امام احمد رحمه الله، امام نسائی مرفوعاً دا روایت نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام وایي چې د ما یعنی د مور د والدی خدمت سره وابسته اوسیږي، ولی جنت چې کوم دی د مور د قدمونو لاندې دی. دغه د مور حق خو چې د پلار به احترام کې او د مور به احترام کې. که د پلار احترام کې نو رب د ناراضي دی، که د مور خیال ساتي او حق ادا کې نو د هغې د قدمونو لاندې جنت دی. ا دې وګټلو. او علماء بیا د والدینو سره د ښه سلوک د ښېګړې هغه اثرات هم ښودلي دي. په حدیثو کې راغلي دي، نبی علیہ السلام هم د دې فائدې ښودلي دي او د دې اهمیت یې بیان کړی دی. پهلنۍ د مور او پلار سره چې څوک احسان کوي، خدمت یې کوي، د هغې حقونه پوره کوي، نو د عمر او رزق کې به اضافه کیږي لازمی. امام احمد رحمه الله د حضرت انس رضی الله عنه نه روایت نقل کوي، نبی علیہ السلام د ارشاد فرمایلی دی، وی په تاسو کې کم سړي دی چې دا خوښي چې د هغه د عمر کې او په رزق کې اضافه وشي، نو وی دله پکار دی چې خپل مور او پلار سره ډېر ښه سلوک کوي. بس د رزق کې به هم الله اضافه کوي او د عمر کې به هم برکت وي. او صله رحمي دې کوي، صله رحمۍ سره هم عمر کې او رزق کې اضافه کیږي. خپلوانو سره خپلولي پالل، دې سره رزق کمیږي نه چې ته یو رشته دار لاړ شي، د هغه بیمار پرسیله یا د هغه غم خدای کې شریک شي، نو دې سره ستا رزق کمیږي نه، رزق کې اضافه کیږي. نبی علیہ السلام وایي بل طرف ته عمر کې هم ستا اضافه کیږي. نو د مور او پلار حسن سلوک هم د دې ذریعہ ده. یو دا د والدینو سره حسن سلوک فائدہ ده. دویم دا چې آخرت کې به هم د دې ښېګړې تا ته بدله ملاویږي او تا ته به اثر ښکاري.
امام بخاری رحمه الله الادب المفرد کی داتا ابن یسار رحمه الله روایت نقل کی بی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما له یو سړی راغی او وی هغه ورته وی چې رجی ما یو زنانه پسې د نکاح پیغام لېږلو خو هغه زنانه ما نه د نکاح سره د نکاح نه انکار وکړو چې بس نکاح نه کول غواړم تا سره بیا یو بل کس هغه پسې د نکاح پیغام ولېږلو بیا هغه ښځه هغه قبول کو نو یې ماله په دې ښځې غیرت راغی نو یې ما هغه ښځه قتل کړه تو ډېر غیرت نه غصې نه نو دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما صحابي له راغی ورته وایي زما دپاره توبې څه ګنجایش ته کو نشته الله به ما معاف کی توبه وباسم داسې غټ ګناه رانه شوې ده نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دې تپوس کوي وایي ستا مور ژوندی ده مور دې حیات ده نو دا سړی ورته وایي چې نه جي زما مور خو حیات نه ده وفات شوې ده نو بیا ورته هغه ووایي چې زه الله طرف ته رجوع کا او توبه وکړه او ډیر کوشش وکړه چې د الله تقرب ته حاصل کی او د الله ته نزدېکت حاصل کا نو وی دغلته یو کس ناستو دا راوي او وی دی وی چې ما تپوس وکړو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې رضی تاسو ردنه د والدې تپوس ولې وکړو دی خو راغلی و چې زما ګناه به معاف شي او که نه به شي خو تاسو ورته وایي چې مورم ژوندی ده ګناه نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وفرمایل چې ما د مور د تپوس ته ځکه وکړو چې مور سره حسن سلوک ښېګړه دا د الله د تقرب ډېره اعلی ذریعه ده که ته وایې چې ماته د الله قرب ملو شي او الله ته قریب شم د مور سره به ښېګړه کې نو ځکه ما درته ووایي چې ګناه دې ډېره لویه ده خو که مور دې ژوندی او ته صحیح خدمت وکړي نو کیدای شي چې الله دا غټه ګناه تا ته معاف کړي دا د مور د ښېګړې هغه ثواب او اجر دی چې الله تعالی د توبې توفیق هم درکړي او ګناهونه دې معاف کړي نن ډېر داسې خلک شته چې ضعیف مور او پلار هغې ته د خدمت حاجت وي او دوی دې لرې لرې تښتي او هغه د مور یا د پلار تپوس نه کوي نو د دې دنیا کې ټیزان له جهنم لګیا دي ګوري دا خلک یې که نه څوک د دین په کارونو کې لرې لرې سفر یې کوي څوک چې کوم دی پیرانو پسې ګرځي یاره چې پلانکي پیر صاحب سره مې بیعت کړی دی او دا مې کړي دي هلکه ستا په کور کې چې کوم پیران ناست دي که نه دا ستا مور او پلار ته د دې د خدمت بیعت وکړه او د دوی په خدمت کې ځان اخته کا تا جنت په دې دنیا وګټلو خو ناپوهي ده مور او پلار د خدمت محتاج هغې داسې پرېږدي او لاړ شي کله یو ځای ته کله بل ځای ته او یاره جي زما دا مسلې به څنګه حل شي نو ستا په کور کې چې ستا نه پلار یا مور خفه ده اول خو مسله ستا د دې د وجې نه حل کېږي ته هغې رضا که او دعا ترې واخله ته بیا وګوره چې مسلې دې حل کېږي که نه حل کېږي نو هغه سیس طرح چا خیال نی د مور او پلار دعا د اولاد په حق کې ډېر زر قبلېږي چې کله دې مور او پلار خوشحاله ساتل او هغې تا ته دعا کوي ستا تقدیر بدلېږي ته به خبر هم نه ستا کارونه به کېږي نو په آخرت کې دغه حسن سلوک سره دا جرم ملاویږي بل جنت ته په داخله ملاویږي امام نسائی رحمه الله د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت نقل کړي و نبی علیہ السلام د ارشاد فرمایلی دی چې زه جنت ته داخل شوم نوی ما یو سلوستلو आवाज واورېدو نو ما تپوس وکړو چې دا څوک لګیا دی دا خبره کوي په دې جنت کې ما ته وویلی شو چې دا حارثه ابن نعمان دی نبی علیہ السلام فرمایل چې دا دغه د نیک سلوک هغه بدله ده چې الله ولا ورکړو دې جنت ته ورسو
وی حارث ابن نعمان بسکل د مور او د بداغ ډیر فرمان برداری کوله. نبی علیہ السلام کتلو نو د ډیر خدمت د مور کو. نبی علیہ السلام زکه وی چې نن تر څومره درجه په جنت کې حاصله ده د مور د خدمت سره ده. د مور ډیره فرمان برداری کړي وا دا نن الله دې ته سلا ور کړه. بل علماء دونه پوری لیکلي دي او روایت په دې باندې شته چې فرض کفایي اعمال یو خو فرض عیني نو د مور او پلار حق هم فرض دی، خو فرض کفایي بعضی شذونه چې نور خلک یو کې نو استاد ذمہ هم خلاصيږي باغي امور باندې دا مور او پلار خدمت له فوقیت ورکې. د مور او پلار خدمت له فوقیت چې دی ورکو نو ته به کامیابی. لکه د ابو هريره رضی الله عنه مبارک راضي وکله چې مور ژوندې وا نو هغه دغه په خدمت کې لګېدلو، خدمت یې کو د مور. نو د هغه خدمت او د اکرام په خاطر د حج لنوتلې، د بیت الله شریف زیارت لنوتلې. ولې هغه د نبی علیہ السلام ارشاداتونو معلومه کړو چې د حج نه زیات ثواب زما د مور په خدمت کې دی. ټیک شو به فریضه ادا کم خودلته مې مور محتاج ده. لکه تیر هفته موږ د اویس قرنی رحمه الله غ روایت ویلو چې هغه درخواست کړو چې رجیز راتلل غواړم زیارت کول غواړم ستاسو او د صحابیت درجه به ته ملو شو. خو نبی علیہ السلام وته وی چې مور د خدمت ته محتاج ده نو زما زیارت لم راځه. او هغه الله بیا دومره مقام ورک چې داغه باره کې نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته وصیت کړو چې د یمن یو ځوان دی او کو هغه راغی نو ځان لته دعا وغواړه. اویس قرنی رحمه الله. نو ګوره صحابه په دې باندې پویو چې د مور او پلار په خدمت کې کم اجر دی نو دا په فرض کفایي عبادتونو کې داسې نشته، یا داسې عبادت چې فرض عین می خو د مور خدمت ما ته پروت دی کزا هغه کوم نو دارانه خرابېږي نو ته به دې ته متوجه کېږي. دغه رنګ اولاد باندې به هم مور او پلار له فوقیت ورکې. د دې باره کې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلی دی. بخاری او مسلم شریف کې روایت ته د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هغه وی ما د نبی علیہ السلام نه د ارشاد فرمایلی دی چې نبی علیہ السلام مونږ ته وی چې په خوانو متونو کې او درې کسانو په یو طویل سفر باندې راووتل. نوی چروتل نو ویلاره کې ډېر سخت طوفان زول راغی او هغه یو غار ته ننوتل. چې غار ته ننوتل نو برن یو غټ غټ هوا راوغورځو او د دوی دا غار دا خوله بند کړه، دوی دننه پاتې شو. او دراوتو ای سبب نو ځکه هغه غټ دومره غټو چې دوی پې زورونه وکړل خو نه شاوخوا کولی. نو دې درې کسانو خپل کوي چې هلکه خپل نیک اعمال یاد کې، هغه اعمال چې خالص د الله د رضا دپاره تاسو کړي او پای کې هیڅ بل لالچ او مفاد نو کېدای شي چې الله د دې نیک عمل په وسیله باندې زموږ د مشکل حل کړي. نو زګوره په دې کې یو کس الله ته آهو زاری کوي ورته وایي ای الله زما نور داسې عمل نشته خو یو عمل مشته چا مې خالص تا د رضا دپاره کړی دی. هغه داو چې زه ګډبه یم شپونکي یم ګډې بیزې سرومه. نو زما دا عادتو چې ټوله ورځ به مې ګډې بیزې وسرولې نو ماښام چې به کله کور ته راتلم نو ما به پی د دې نه ولشل د دې بیزو نه او د خپل اولاد نه پهله به مې خپل مور او پلار ته پیش کول. ما وی چې اولاد به بیا سکي خو اول به زما مور او پلار سکي. نو دا زما عادت و اول به مې مور او پلار ته پیش کول بیا به مې خپل اولاد له ورکول. یو ورځ دغسې ګډې بیزې مې ډېرې لرې بوتلې وې زه لیټ شوم نو ناوخته شو. زه چې رالم کور کې مې وکتل مور او پلار مې وده دي. نو زما خو عادت و چې اول به مور او پلار له پی ورکول بیا به مې اولاد له ورکول. نو ته غرض ما وکتل چې دوی ډېر ښایسته وده دي آرام کوي نو بیا آرامه کولی هم نشم. نو ما د شودو هغه ډک جام
نیولې دی او د دوی کټ سر ته کېناستم. ما وی چې د دوی په خپله کې سترګې وغوړې دی نو راپابسي او دا به نوش کی او زه به بیا خپل اولاد له ورکوم. وی په دې کې زما بچي موږي دي او هغې تړپاویږي چې موږ له راکه خو ما ورته وی نه چې اول مور او پلار مې نیس کلی نو تاسو له نه درکو. نو وی ښځې ته مې چې دوی وده که وغولاوه خو تا به زه اول مور او پلار له ورکوم او د دوی سترګې چې په خپله وغړېږي تکلیف وله نه ورکوم چې بې ارامه نه شي. وی په دې کې سحر شو. ټوله شپه هغه جام ما د مور او پلار سر ته نیولی دی او دغسې ولاړ یم. وی چې سحر شو د دوی په خپله سترګې وغړېدې ما ورته پیش کړل. بیا لاړم خپل اولاد له مې ورکړل. نو ای الله که دا عمل ما ستا د رضا دپاره خالص کړي نو دا ګډ کولاو کړي. وی په دې کې هغه ګډ لږ وخوځېده څه داسې کناره پکې ښکاره شوه د هغې نیک عمل په وجه باندې. دویم کس چې موږ سره کومو هغه خپل نیک عمل پیش کړو. وی هغه وی چې ای الله زما په نیک اعمالو کې یو عمل داسې شته چې مې خالص ستا د رضا دپاره کړی. هغه دا دی چې زما یو تره لور وه زما ډېره خوښه وه خو هغې ماله نه راکوله او هغې م رضا نه و چې ما سره یو ځای شي. نو یو ورځ هغه حاجتمنده شوه څه پیسو ته ضرورت راغی نو ما پسې راله. نو ما وی چې یاره دا خو اوس ما ته محتاج ده او زه د دې نه که څه فایده م اخیستل غواړم اخیستی شم. بس ما ورته وی چې دا ستا څه په کار دي اشرف دا واله خو ما سره به داسې بدکاري کړي. وی کله چې هغه تیاره شوه او موږ د عمل ته تیار شو نو وي په دغه وخت کې دی جنې ماته وي چې د الله نه ویریږه دا خو حرام دي. وی دغه ټایم زه هغې نه دې خوا شوم الله ستا یره مې په زړه کې پیدا شوه او توبه مې ویسته چې الله زه به بیا داسې نه کوم. نو الله که دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړي نو دا ګډ کولاو کړي. وی ګډ نور هم وخوځېده خو دومره شو چې رڼا ښکاره شوه خو دوی پکې لاوتې نه شو. نو دریم کس چې کومو نو وی هغه ته وویلی شو چې ته خپل نیک عمل ووایه. وی هغه وی چې الله زما نیک عمل دا دی چې ما سره یو ورځ مزدورانو کار کو. نو وی ما به مزدوري ورکول د چوټۍ په ټایم کې. وی په دې کې یو ورځ یو مزدور راغلی و نورو مزدوري واغسته خو دې ما سره په دې مزدورۍ روان شو. ما ته وی چې زما دومره نه دومره کېږي. ما ورته وی چې نه دا ستا حق دی او دا در کوم دله. بس یو دې د غوسې نه لاړ او ما ته هغه مزدوري پرېښوه. ما ته وی چې دا م نه علمه. ما وی زه سړی دی مزدور دی سبا بل سبا به راشي ما ایښې وه هغه مزدوري چې ورځې تېرې شوې دی رانغې نو ما یو ګډه بیزه واغسته په دې باندې. ما وی ځه د ده پیسې دي او که کله هم دی راغی نو زه دا ګډه بیزه به بوبځي. وی پای کې هغې نه بچي وشو بیا د هغې نه بچي نور وشو داسې یو رمه جوړه شوه په دې خبرو کې کلونه تېر شو. وی دغه مزدور یو ورځ راغی څو کاله بعد او ما ته وی چې صاحبه تا سره ما فلانکي وخت کې مزدوري کړې وه تا سره مې مزدوري پاتې ده نو نن زه حاجتمند یم هغه راکړه. بیا خو د ګډو بیزو یو غټ رمه ولاړه وه ما ورته وی چې ورشه هغه رمۍ نه هغه ټوله په مخه کې ستا ده. وی د ما ته وی چې صاحبه ګپ مه لګوه زما خو ډېر لږه مزدوري ده او دا خو د ډېرو پیسو دي دا ګډې بیزې. ما ورته وی چې ګپ نه لګوم ستا هغې مزدورۍ باندې دا ګډه بیزه یوه ما اخیستې وه هغې نه الله دومره دا نسل خور کړو دا ټولې ستا دي واله. وی هغه سړی ډېر خوشحاله لاړ. نو ای الله دا عمل که ما ستا د رضا دپاره کړي دا ګډ کولاو کې وی ګډ کې نور هم فرق راغی او ګډ کولاو شو. بیا دوی راووتل. نو ګوره په دې نیک اعمالو کې یو نیک عمل سو د مور او پلار خدمت او داسې چې د اولاد نه هم زیات فوقیت هغې له ورکې. دغه سړي به پی اول مور او پلار ته پیش کول بیا به اولاد ته پیش کول. نو د اولاد نه زیات په حق د مور او پلار حق خیال ساتي. دا هم د شریعت تعلیم دی. تر دې پورې چې نفلي عباداتو ته ولاړې او مور تا ته آواز وکړي نو نفل به ماتې پلار ته آواز وکړو نو ورځې به
او باقاعده په دې باندې حدیث دی. حدیث د امام بخاری او مسلم شریف د ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړي او چې جریج نومي یو ډېر لوی عبادت گزارو، یو لوی ولیو عبادت گزارو عابدو. نو دی ورځ په نفل موز باندې ولاړ دی. نو په دې کې مور ورته आवाज کوي چې یا جریج راشه. نو دې په دې مانځه کې وایي چې الله یو طرف ته موز دی یو طرف ته مور د سوکم د موز جاری وساته. هغې دویم آواز وکړو، دی بیا په موز کې اخته دی. چې دریم آواز باندې هم دی رانغی نو د هغې مورکې د خولې نه یو بددعا ووته چې زه جریجه د مرګ نه پیله الله دې په یو فتنه کې مبتلا که. د مور او پلار زړه دردېږي نو آه کوي او د آه ډېر خطرناک آهي دا چې چا ته باره کې وشي نو هغه ته الله ښه روز نه ښیي. بیا نو جریج لوی عابد و عبادت گزارو، خو چې مور دا خبره وکړه نو بني اسرائیلو کې دا جریج د عبادت ډېره لوی چرچه وه چې دا خو ډېر لوی عبادت گزار دی او ځان لی یو کوټنۍ غوندې م جوړه کړې وه عبادتګاه او په هغې کې په دې مشغول و، خلکو له ده ډېر تعریفونه کول. نو په دې کې یو ورځ یو ډمه ښځه وه بدکاره، هغه خلکو ته وی چې ګورې تاسو وایئ چې جریج ډېر لوی عبادت گزار دی، دې زه فتنه کې مبتلا کولی شم. ځکه ښځې خو نبی علیہ السلام وایي زما د امت فتنه مال دی او ښځې دي، فتنه کې مبتلا کوي سړی. بس دې ښځې کوشش وکړو په جریج باندې، دا ډېره حسینه جمیله وه خو جریج دې ته هېڅ التفات ونه کو، خپل عبادت کې مشغول و. نو دې جریج سره یو چرواهه و، هغه به ګډې بیزې سرولې خو د شپې به دې سره پاتې کېدو. هغه سړی هغه چرواهه دې اماده کو او بد فعل یې کو، وروستو د هغې نه بچې پیدا شو. چې د دغې ښځې بچې پیدا شو بس دا راله کلي ته ټولو خلکو ته وی چې دا زما بچې کم پیدا دی دا د جریج ما سره داسې داسې کړي او دا د ده سوی دی، د بدکاري کړې. خلکو وی چې دا څنګه چل جریج دا کار کړی دی، بس خلک هم اشتعال کې رالل. تو ډېر غصې نه یې ول هغه عبادتګاه روانه کړه. جریج ډېر وي چې ګورئ دا ما نه دي کړي خو خلکو نه منل، اتور پې ولګېده. مور هغه بددعا هغه اثر وشو. په دې کې دی خو ولیو د الله هغه ماشوم چې کوم دا ښځې په غېږ کې و دی ورغې یو نیزه د هغې په خېټه کې خو بچي ته وایي چې ګویا شه او ووایه چې دا کار چا کړی دی، ته د چا زوی؟ نو ګویا که الله هغه وایي زه د هغه فلانکي ګډبه زوی یم، د هغه نه پیدا یم، د ده نه یم. نو خلکو بیا یقین راغی، جریج نه مافیانې مغوستې، بیا ورته وی د سرو زرو د خښتو نه دا عبادتګاه تعمیر کو. او ته وی نه پوه شو چې مور ماته د زړه نه یو آه ویستې و هغه ماته راورسېده. نو که سړی ډېر هم نیک شي خو چې د مور او پلار نافرماني نو د دې نافرمانۍ اثر به هغه ته رسي. ته یاد ساتئ دا یو سړی و حدیث کې د هغه واقع راځي چې نبی علیہ السلام راغی د هغه زنکدنو کلمې وی خلکو ورته خو کلمه نه وی، کلمې د خولې نه نه راووته. دا ولې نه راووته؟ مور ترې ناراضه وه او خفه وه. نبی علیہ السلام یې د مور شته ویاو ژوندی د ویاو، خلکو یې د ده نه مور ناراضه ده ځکه یې د خولې نه کلمه نه راوځي. نبی علیہ السلام یې اواز کې مور ته ورته وایي ته دا زوی معاف کا، که زه دا تو یم چې دلته یو سور اور لګېدلی د ستا دا زوی ورته خلک غورځوي ته به یې برداشت کړي؟ د مور زړه خو د مور زړیه چېرته برداشت کوي؟ وي نه، وي دا خو نشم برداشت کولی. نو شا به اوس وي معافي وکړه دی ګوره جهنم ته ستا د نافرمانۍ د وجې نه روان دی. نو هغه مور هغه معاف کړه، نو کلمه چې ورته څنګه وویلی شو هغه ووي. نو د مور او پلار دعا سره سړی رنګي، د مور او پلار نافرمانۍ سره ډېر لوی مسلې په ژوند کې سړي ته راځي. د مور او پلار داسې هستیانې دي چې دوی سره به ډېر ناکام کې او تر مرګه پورې به کې د دې حق ته نشي پوره کولی. که ته دې له ډېر مال ورکړې او ډېر خدمت یې وکړو ته وایې چې ما به د دې حق ادا کړو، نه څو پورې چې دوی ژوندي وي نو تا باندې حق دی.
ته به د دې د حقوقو خیال ساتي. الله دې موږ ټول د مور او پلار فرمان بردار کړي. د چا چې والدین وفات شوي الله دې هغې وبخي او خپل مور او پلار ته که وفات شوي نو دعاګانې ورته کوئ، هغې پسې صدقې جاریه کوئ، ایصال ثواب ورپسې کوئ. دغسې رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا دعا ډېره ډېره وایي. نو امید دی چې الله به هغه نافرمانۍ هغه سبب ستاسو دپاره دا دعا وګرځي. بل دا چې د مور او پلار سره احسان د مرګ نه بعد دا دی چې د هغې دوستانو سره او رشته دارانو سره صله رحمي وساتئ. چې د هغې کم دوستانو هغې سره ښېګڼه کوه. دا شو چې تا مور او پلار سره ښېګڼه وکړه او د هغې چې کم رشته دارانو هغې به ورکړه تلل راتلل نو ته هغې سره صله رحمي جاري ساته. الله یې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا.